په تیره ویډیو کې مو په میسج مینیو باندې بشپړ بحث درلود. درو مې ښودل چې څرنګه کولی شو کویک ریسپانس جوړ کړو، څرنګه باید له کسټمر سره اړیکه ونیسو، څرنګه هغوی ته یو فایل یا اټچمنټ لیږلی شو، څرنګه هغوی سره میسج کولی شو. همدارنګه نوټیفیکیشن ایریا مې هم در ښودله چې کله یو اډرس سرچ شي هغه نوټیفیکیشن ایریا ته ځي. نو د نن ورځې موضوع مو د فایور د ډیشبورډ مینیو څخه ده چې ډیشبورډ مینیو کې موږ تاسو څه کولی شو. په ډیشبورډ مینیو کې به زه تاسو ته لنډ دا وایم کوم اډرونه چې موږ تاسو سره اوپن دي، یعنی کوم اډرونه موږ تاسو ترلاسه کړي دي، کوم اډرونه موږ سره کینسل شوي دي، کوم اډرونه موږ کمپلیټ کړي دي، کوم اډر ته موږ باید لومړیتوب یا پرایورټي ورکړو چې هغه زر تر سره باید کمپلیټ کړو. همدارنګه د خپل پروفایل ریټینګ سیستم وګورو چې موږ تاسو پروفایل پرفارمنس څنګه روان دی. دا ټول موږ تاسو کولی شو د ډیشبورډ مینیو څخه تعقیب کړو. نو راځئ د کمپیوټر سکرین ته ځو او په عملي بڼه یې درښایم. خپل پروفایل ته ورشئ. خپل پروفایل ته چې راغلی ډیشبورډ مینیو باندې به کلیک وکړئ. ډیشبورډ مینیو به پرانیزئ. زه راځم، دا زموږ سره فعلا د ډیشبورډ مینیو ده او فعلا موږ سره دلته لومړی لیکل شوي دي اکټیو اډر، اکټیو اډرز. موږ سره فعلا اکټیو اډر چې دی یو اډر موږ سره اکټیو دی چې د $25 دی، په $25 قیمت لري. باید په راتلونکو 9 غنټو کې 10 غنټو کې او 300 منټونو کې باید دا اډر کمپلیټ شي. سټیټوس یا حالات په کوم حالات کې دی، ان پروګرس، یعنی په پروګرس یا په جریان کې تر اوسه پورې کمپلیټ نه دی. همدارنګه د دې څخه کولی شي په ویو او ویو باندې کلیک وکړئ. د اډر مکمل مفصل معلومات تاسو لیدلی شئ چې په تیره ویډیو کې هم تاسو ته په دې باندې بحث کړی و. بېرته راځم ډیشبورډ مینیو ته. همدارنګه اپګریډ یور بزنس، له دې څخه د فایور هغه کورسونو کوم لینک چې دی هغه له دې څخه تاسو کولی شئ. ګوره مختلفې رقم بینرې چې دي، د انیمیشن چې لري، یو بینر راوړي بل بینر راوړي. نو دا د فایور کورسونو دپاره خپل اعلاناتو لپاره تاسو په ډیشبورډ کې کړی که وایي کورسونو کې د فایور جوین شئ، دې ځای څخه هم کولی شئ. همدارنګه د مور مینیو څخه هم کولی شئ د فایور لرن کورس آنلاین کورس بټن باندې کلیک وکړئ او د فایور کورسونو څخه ګټه واخلئ. همدارنګه دلته موږ سره د اکټیو اډرز، همدارنګه ان پروګرس کې هم موږ سره همدا یو اډر دی. همدارنګه موږ سره بل دی کمپلیټډ اډرز. نو که زه چېرته په دې باندې کلیک وکړم کمپلیټډ اډر 288 موږ سره کمپلیټډ اډرز دي. همدارنګه دا په خپل تاریخ مطابق لیکل شوي چې په دې ورځ باندې په دې تاریخ باندې ور سټیټس کمپلیټډ دی. که په دې باندې کلیک وکولی شو د اډر مکمل ډیټیلز سره وشو. همدارنګه کینسلډ دی، کوم اډرونه چې موږ څخه کینسل شوي دي نو موږ څخه تر دا دمه 20 اډرونه په فایور کې کینسل شوي، هغه هم دلته مکمل بشپړ ډول سره هلته ښودل کېږي. همدارنګه دلته چې دی زموږ ستاسو یوزر نیم دی د پروفایل، لکه خانیزي 8595 دا یوزر نیم دی. همدارنګه سټار ریټینګ دی چې 15 سټار لرو تر دا دمه. انباکس ریسپانس ریټ دی چې کله موږ تاسو ته انباکس کې یو بایر میسج پرېږدي نو 100% کې، یعنی 100 په دې معنی چې موږ هغوی ته جواب نه دی لیټ کړی، د هغوی خوشحالي یا د هغوی کوم سټیسفیکشن چې دی هغه موږ ترلاسه کړی دی، هغوی ته په خپل ټایم باندې جواب ورکړی. انباکس ریسپانس ټایم په یو غنټه کې په ایوریج ډول سره موږ هر بایر ته یا خپل کسټمر ته جواب ورکړی دی، جواب زر تر زر ورکړی او کوشش وکړي زر تر زر جواب ورکړي په خپل بایر ته، ځکه هغوی ته تاسو ته نه پته کېږي چې احمد خان به کله راځي، ښاغلی احمد خان او ښاغلې فاطمه به کله راځي چې موږ ته زموږ میسج جواب راکړي او بیا موږ ترې اډر واخلو. نه، بلکې هغوی ته هلته ډېر په سرهاو سیلران اویلیبل دي. که تاسو آفلاین هسئ هغوی بل سیلر ته ځي، نو زر تر زر کوشش وکړئ تر څو دا 100% کې وساتئ، نو تاسو به ډېر اډرونه ترلاسه کړئ. همدارنګه بل دی ډیلیور آن د ټایم، یعنی په خپل ټایم باندې تاسو اډرونه چې تاسو یو اډر ترلاسه کړئ، فکر وکړئ تاسو یو اډر ترلاسه کړئ په هغه کې 15 ورځې دي او تاسو چې دی دا اډر چې دی په 6 ورځ لیټ وکړ، معلومه خبره ده چې تاسو اډر لیټ کېږي. همدارنګه ستاسو دا کم چې دی ګراف چې 100% دی دا راښکته کېږي، شاید 98 ته 95 ته، همدارنګه 96 40 ته راښکته شي، ځکه چې اډرونه کې څومره کینسل کوئ هغومره لیټ کېږي درنه، هغومره چې دی ستاسو ګراف د اکاونټ راښکته کېږي. همدارنګه اډر کمپلیشن ریټ دی، یعنی څومره اډرونه چې موږ کمپلیټ کړي دي هغه چې دی هغه هم موږ 100% کې دی موږ اډرونه په ښه توګه او په خپل ټایم باندې کمپلیټ کړي دي. همدارنګه ارن اټ ان جولای، په جولای په میاشت کې موږ تر دا دمه $28 کار کړی دی. همدارنګه انباکس دی، له دې څخه کولی شئ بیرته انباکس ته لاړ شئ. نو دا زموږ سره د ډیشبورډ مینیو کتنه وه.